علي وزیر د پاکستاني پوځ په وړاندې د جنگ اعلان وکړ. علي وزیر پاکستاني پوځ ته وایي که تاسې د کرایې پوځیان وزیرستان ته راسئ غاښونه درڅخه باسم. دا چې علي وزیر یادې څرګندونې چیرته او ولې کړي بشپړ حال را سره همدغه روانه ویډیو کې کتلی سئ. سلامونه قدرمنو لیدونکو، زموږ مشال پریس یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. علي وزیر وایي که د پاکستان کرایي پوځ وزیرستان ته راغی غاښونه یې باسم. د پاکستان له بنده خوشي سوی مشهور پښتون ملتپال سیاستوال علي وزیر له 2.5 کلن قید وروسته په لومړۍ وینا کې د پاکستان پوځ کرایي ګڼلی او خبرداری ورکړی چې که د عملیاتو په نوم بیا د سیمې شمالي وزیرستان ته راسي غاښونه به یې وباسي. علي وزیر چې د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ مشر او د پاکستان د پارلمان غړی دی مخکې د دغه هیواد پر پوځ د توندو نیوکو له امله بندي سوی و. نوموړي په کراچۍ کې له زندانه تر خوشي کېدو وروسته د پښتنو لوی غونډې ته د لر او بر یو افغان شعارونه ورکړل او د پښتنو خاورو کې د عملیاتو او وژنو خلاف د هڅو پر دوام ټینګار وکړ. هغه وویل موږ دې کرایه کش پوځ ته نوره اجازه نه ورکوو چې د پښتون په مظلومه خاوره نور عملیات وکړي. د علي وزیر په وینا په پارلمان کې یو وزیر ویلي چې وزیرستان کې به بیا د ضرب عذب په غونډې عملیات کیږي. زه ورته وایم په پارلمان کې به یې هم ورته ووایم، دلته یې هم ورته وایم ته راسه وزیرستان ته چې غاښونه دې وکاږم. هغه د پاکستان پر نظام غږ وکړ چې د مذهب نوم استعمالول پرېږده، د ډالرو په بدل کې مذهب خرڅول او د شهادت په نامه د پښتانه وژل پرېږده. هغه وویل پر هغه خاوره باندې چې تر اوسه پښتنو ژوند د همیشه لپاره په غیرت تیر کړی دی تا په مختلفو نومونو باندې دغه خاوره ژړولې ده. علي وزیر وویل د بند په موده کې ورته د پوځ پخواني مشر جنرال باجوه د جنرالانو او کرنیلانو په خوله ځوابونه لیږل چې باید د سره وویني. ما ورته وویل چې تر څو مې دی په ګونډو کړی نه وي تر هغې نه ورسره میلاویږم. هغه وویل 26 میاشتې مې زندان کې تیرې کړې. 26 میاشتې یا 2 میاشتې دا هیڅ خبره نه ده، خو ما ورته ویلي دي چې تا او د پاکستان ریاستي ادارو د خپل وخت څخه ناجایزه فایده واخیسته. اوس زموږ وخت دی، اوس به موږ هغه کار در باندې کوو هغه تا چې واړه واړه ماشومان او بچان ژړول. پاکستاني چارواکو د دغه مشهور پښتون سیاستوال څرګندونو ته غبرګون نه دی ښودلی. په ټولنیزو رسنیو کې په پراخه کچه د نوموړي څرګندونې او له بنده خوشي کېدل د پښتنو ځوانانو له هرکلي سره مخ سوي دي. قدرمنو لیدونکو، د ویډیو له کتلو مو نړۍ مننه. د لا زیاتو او نورو لحظه پر لحظه خبري مطالبو لپاره زموږ همدغه مشال پریس یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت ښې چارې، د الله په امان.